السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو روان وي. موږ په دې ویډیو کې یو څو ډېرې مهمې جملې چې په ورځني ژوند کې ترېنه ډېر استفاده کیږي، یعنې په ورځني ژوند کې استعمالیږي، هغه مې یو ځای کړي دي سره د پښتو معنا. او په فیسبوک کې مونږ پوسټ هم کړی و، لیکن ډېرو ملګرو په غوښتنه چې هغه غوښتنه وکړو چې دا باید په ویډیو کې مونږ لپاره دغه کړي چې مونږ فرانسوي تلفظ کولی نه شو، نو هغوی لپاره ما ویل چې دا ویډیو به جوړ کړم چې تلفظ یې هم تاسو ته اسانه شي. په مخکینی ویډیو کې مونږ د فرانسوي ژبې یو ډېر مهم ورګونه په یو ویډیو کې مې یو ځای کړي وو. امید لرم چې هغه به مو لیدلی وي، او که لیدلی نه وي نو په آی بټن باندې تاسو کولی شئ چې ترلاسه کړئ، او د ویډیو په آخر کې هم کولی شئ، او د ویډیو په ډسکرپشن کې هم ترلاسه کولی شئ. مونږ په فیسبوک، انستاګرام او ټویټر کې هم پوسټونه کوو. د ټویټر، فیسبوک او انستاګرام لینکونه به په ډسکرپشن کې تاسو ته پیدا کېږي. که غواړئ چې هلته هم راسره اوسئ نو په ډسکرپشن کې کولی شئ چې لینک ترلاسه کړئ. اوس راځئ چې درس شروع کوو. که چینل مو سبسکرایب کړی نه نو چینل سبسکرایب کړئ چې هر نوی ویډیو چې مونږ شیر کوو تاسو ته ورسیږي. راځئ چې اوس درس شروع کوو. بواغ، بواغ معنا سکل، بواغ معنا سکل، سکلو ته وایي. له، له معنا شده، له شده. تی، تی، تی معنا چای. شو، شو، شو معنا گرم. Est-ce que vous voudriez boire quelque chose? Est-ce que vous voudriez boire quelque chose? آیا تاسو غواړئ چې یو څه وڅښئ؟ یو دا ډېر مؤدبه جمله ده. Je voudrais boire quelque chose. زه غواړم چې یو څه وڅښم. Je voudrais boire quelque chose. زه غواړم چې یو څه وڅښم. Je voudrais boire quelque chose. زه غواړم چې یو څه وڅښم. Je fais du thé. Je fais du thé. Je fais du thé. زه چای جوړوم، یعنې زه چای جوړوم. Tu fais du thé. Tu fais du thé. Tu fais du thé یعنې تو چای جوړوي. Elle voudrait du lait. Elle voudrait du lait. Elle voudrait du lait. هغه شده غواړي. خو مخکې خبره دا ده چې ال چې د ښځې لپاره استعمالیږي. هلته چې مثلا څوک چې چای غواړي هغه یا جنۍ ده یا ښځه ده، خو لیکن نارینه نه ده، مذکر نه ده بلکې مؤنث ده. Elle voudrait du lait. J'aimerais un thé au lait. J'aimerais un thé au lait. J'aimerais un thé au lait. زه د شیدو چای غواړم ډېره مؤدبانه جمله ده. هر کله چې مثلا ژaimerais، ایمې خو مونږ تاسو ویلی چې خوښولو ته وایو، خو لیکن دلته j'aimerais un thé au lait یعنې زه د شیدو چای غواړم. دا چې کله په راتلونکې زمانه کې راځي دا به یو کومکي ورب په صفت هم راځي چې دا به د غوښتلو معنا هم ورکوي، یعنې په انګلیش کې I would like، د هغې په ځای هم استعمالیږي او خوښولو ته هم وایي. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui معنا نن هوا ګرمه ده یا نن ګرمي ده. Ce livre et il fait froid. Ce livre et il fait froid. Ce livre et il fait froid. ژمی دی او هوا یخ دی. Ce livre ژمی دی. Et il fait froid او هوا یخ دی.
Il fait froid aujourd'hui. نن هوا سړه ده. Il fait froid aujourd'hui. نن هوا یخ ده. Il fait froid aujourd'hui. نن هوا یخ ده. Il fait froid. نن هوا سړه ده. نن یخ ده. Aujourd'hui معنا نن. Il fait froid maintenant. Il fait froid maintenant. Il fait froid maintenant. اوس هوا یخ ده. Il fait froid معنا هوا یخ ده. Maintenant معنا اوس دستی فی الحال خی. Il fait froid maintenant معنا اوس دستی یا اوس فی الحال هوا یخ ده. Elle یو ځل بیا به تاسو تکرار کما. Elle voudrait du lait. هغه شوده غواړي. J'aimerais un thé au lait. زه د شودو چای غواړم. Il fait chaud aujourd'hui. نن هوا ګرم دی. C'est libre et il fait froid. ژمی دی او هوا یخ دی. Il fait froid aujourd'hui. نن هوا یخ دی. Il fait froid maintenant. اوس داسې هوا یخ دی. Il fait très froid. Il fait très froid. هوا ډیر یخ دی. Il fait très froid. هوا ډیر یخ دی. Il fait beau aujourd'hui. نن هوا ډیره ښه دی. نن هوا لمریز دی. Il fait très froid. نن هوا ډیر یخ دی. کله چې مثلا کوم ورځ کې هوا ډیر یخ یا وی چې نن هوا ډیر یخ دی بیا به تو دا استعمال il fait très froid معنا نن ډیر هوا یخ دی. نن هوا ډیر یخ دی. ډیر سړه ده. Il fait beau معنا ډیر ښکلی هوا دی. ډیر ښه هوا دی. Aujourd'hui نن. Il fait beau aujourd'hui. نن ډیر ښه هوا دی. ډیر ښکلی هوا دی. او کله چې کوم ورځ لمر وي او هوا لمریز وي مثلا لمر وي د هغه ورځ لپاره هم استعمالولی شي چې il fait beau aujourd'hui. نن هوا لمریز دی. هر وخت چې د هوا خبرې کېږي هغه په il fait باندې کېږي. او aujourd'hui تاسو خپله پوهېږئ چې aujourd'hui نن لپاره وایي. beau ښکلی ته وایي. beau ښکلی ته وایي. ښه ته وایي. il fait beau aujourd'hui. نن هوا ډېر ښه ده او ډېر ښکلی دی یعنې لمریز دی. او il fait très froid نن ډیر یاد نه. il fait très froid نن نه بلکې il fait très froid هوا ډیر یخ دی. ځکه چې د نن مطلب نه دی خو یوازې جمله ده چې هوا ډیر یخ دی. اوس راځو دلته یو څو نورې جملې دي. je vais payer en espèces. en espèces. je vais payer en espèces. زه نقدې پیسې ورکوم. یعنی کله چې خرید وکړي او غواړي چې پیسې نقدې ورکړي. کله چې دوکان ته لاړې مغازه ته لاړې هر د سودا واغوسته او غواړي چې مثلا پیسې نقدې کش ورله ورکړي ته به ورته وایې چې je vais payer en espèces. زه غواړم چې پیسې نقدې ورکړم. یا je vais payer en liquide. زه غواړم چې پیسې نقدې ورکړم. je vais payer en liquide. je vais payer en espèces. دا دواړه معنا یو دی خو لیکن فرم یې بدل دی. جمله بدل دی. شکل یې بدل دی خو لیکن معنا یو شی دی. je voudrais une chambre. je voudrais une chambre. je voudrais une chambre. زه یو خونه یا یو اتاق غواړم. دلته مو ډېر فکر وي. بعضې هلکان وایي چې مثلا je veux une chambre. je veux une chambre. je voudrais une chambre. دا معنی سره یو دی خو لیکن je veux چې د په خاله جاري زمانه کې دی او je voudrais چې دا په راتلونکي کې یو ډېره مؤدبانه کلمه ده. je veux دومره مؤدبانه نه ده خو لیکن د je veux په ځای چې je voudrais une chambre دا به استعمال کړو. دا به ډېر ښه وي او ډېر مؤدبانه به وي. je veux زه غواړم. je voudrais زه غواړم. je veux زه غواړم. je voudrais زه غواړم. je veux په خاله جاري زمانه کې مثلا یو چا سره لګیا یو څه غواړي دا استعمالولی شي je veux. لیکن که چیرې وایي چې مثلا هغه یو چا نه یو شی غواړي خو لیکن د خاله جاري نه یو سکند بعد تا ته هغه میلاویږي او هغه 2 سکند بعد اخلي نو په هغه وخت کې ته ویلی شي چې je voudrais. ځکه چې دا یا دوکان ته ځي یو دغه ته ځي ټرین سټیشن ته ځي ټکټ غواړي هر څه چې غواړي ته je voudrais باندې به اخلي. je voudrais به ورته وي. je voudrais savoir زه غواړم چې پوه شم. je voudrais savoir زه غواړم چې پوه شم. je voudrais savoir زه غواړم چې پوه شم. je vous dois combien. je vous dois combien. je vous dois combien. که لغت په لغت د دې معنا وګورې خو د دې دا معنا ده چې je vous dois combien. زه باید تاسو ته څومره درکړم.
خو لیکن د دې جملې اصلي معنا دا ده چې مثلا زه باید تاسو ته څومره درکړم یعنې ستاسو څومره قرضدار یم یا مثلا کله چې مثلا یک مغازې ته ځي کافي ځای ته ځي هلته یو څه کې به بیل در پسې ته به پوښتنه کوي چې بیل پوښتنه کوي جو دوه کومبیا معنا زه به تاسو ته څومره درکړم او زه د ستاسو څومره قرضدار یم د دواړو لپاره استعمالولی شو. Je vous donner 100 euros, d'accord? Je vous donner 100 euros, d'accord? Je vous donner 100 euros, d'accord? زه به تاسو ته 100 روپۍ درکړم سمه ده. Je vous donner زه به تاسو ته درکړم 100 euros, d'accord? 100 روپۍ سمه ده. Je vous donner 100 euros, d'accord? زه به تاسو ته 100 روپۍ درکړم. زه تاسو ته 100 روپۍ درکړم سمه ده. یو ځل به دا تشریح کوو. Je vais payer en espèces نقدي پیسې ورکوم نقدي پیمنټ کول غواړم. Je voudrais une chambre. Je voudrais savoir. Je vous dois combien. Je vous donner 100 euros. D'accord. دا زمونږ نن نیټورک شو. خدای دې وکړي چې ملګرو ورباندې پوه شوي یاستئ او که چیرې ویډیو مو خوښ شوی نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري ښه مو وویني او که چیرې کوم مشکل لرئ او کوم لغت باندې پوه شوي ناستئ کولی شئ چې په کمنټ کې ولیکئ یا موږ نه کوم ویډیو کې کوم غلطي شوې وي نو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ووایئ. او که چیرې همداسې ښایسته ښایسته درسونه کتل او اورېدل غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې هره زړه پوره ویډیو چې شیر کړو نو تاسو ته نوټیفیکیشن راشي او تاسو خبر شئ. او پر تر راتلونکي ویډیو مو خدای سپارم. ښه وخت ښه ژوند درته غواړم. په مخامخا خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. انشاءالله په یو راتلونکي ویډیو کې په یو نوی درس سره به بیا انشاءالله وینو. ویډیو لایک او شیر کړئ که خوښ شوی مو وي او چینل هم سبسکرایب کړئ. په مخامخا په خدای مو سپارم.